د ننګرهار کليو پراختيا ریاست تر چتر لاندې یوې همکاري موسسې د دې ولایت خوږياڼو ولسوالۍ وزیر سیمه کې د څښاک پاکو اوبو یو شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارله. د ننګرهار کليو پراختيا رئیس وایي په دغه شبکه 3.9 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې په جوړېدو سره نږدې 300 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. دغه نن چې موږ کومه پروژه افتتاح کړه د خوږياڼو ولسوالۍ بادین کلی خروټو کلی ده او په دغه پروژه باندې 3.9 میلیونه لګښت راغلی ده چې په دې کې یو نوي ټپونه او بمبې لګېدلې دي او تقریبا څه کم 300 کورنۍ به ترې استفاده کوي. نو مخکې دلته دغه خلکو پاک او صحیح اوبه نه درلودې د لښتیو د اوبو نه به استفاده کوله او دې نه وروسته انشاءالله دغه اوبو زمینه ورته برابره شوه. د سیمې یو اوسیدونکی وایي پخوا ورته د څښاک پاکې اوبه نه وي او د لښتیو له اوبو به استفاده کوله چې هر وخت به ناروغه کېدل. مخکې دا وي چې دلته صحیح اوبه نه وي ډېری ناروغان به د اسهالاتو مختلفې ناروغۍ له ستونزو سره مخامخ وو او څومره ناروغۍ چې د پاکو اوبو د نشتون له کبله پیدا کېدلې نن الحمدلله هغې ناروغۍ د ستونزو نه موږ په امن کې شو. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی چې دغه شبکه ورته جوړه شوې وایي دوی به په کلکه د دې شبکې ساتنه کوي او ویجاړېدو ته به یې نه پرېږدي. ولسونه خو په دې برخه کې سل په سلو کې ژمن دي ځکه ژمن دي چې ولسونه مجبوره دي. ولس سړک ته مجبور دی، اوبو ته مجبور دی، دا ولس ځورېدلی کړېدلی ولس دی. د دې ولس بله لاره نشته ده، همدغه لاره ده چې دولت څه راوړي او دوی حفاظت وکړي. د دغه شبکې جوړونکي شرکت مسؤل انجینر وایي شبکه یې په ټاکلي معیار جوړه کړې او ډیر وخت به دوام وکړي. کارونه کاملا په د ښه کیفیت لاندې ترسره شوي دي. د انجینرۍ ټول معیارونه په نظر کې نیول شوي دي. موږ ولس ته انشاءالله دا اطمینان ورکوو که دوی د پروژو نظارت او مراقبت صحیح وکړي تر 25 کلونو پورې انشاءالله کاملا دغه پروژه د استفادې وړ ده او دوی ترې استفاده کولی شي. د کلیو پراختيا ریاست مسؤلین وایي د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې لسګونه د بیا رغونې پروژې روانې دي او په بشپړېدو سره به خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي.